سلام امید جور صحتمند سر حال باشین. ترنایی است که از یعنی بسیار یک منطقه دور طرف داونتاون میره دیگه. بریم یک ولاگ جور کنیم به خاطر ترنای، یعنی سیستم ترن کانادا رو ببینین که به کدام شکل است. اون ترن آمده رایسته و میخوام در منزل دوش بالا شم. واو باید فاصله بدهیم. این منزل دویش هسته، منزل بالاست. من منزل سیست من چه دو هسته، فکر کنم سیسته، منزل سیست دوستا. بسیار یک چی میگه، یعنی خیلی عالی، خیلی مقبول. یه از درنایی است که تشناب هم داره، میتونی که بسیار راحت بشینی و ساعت تیر شود تا اونجا بری. کسایی که در کانادا هستن به نظر من از بعضی اوقات اگه از این ترنا استفاده کنه تا داونتاون بره خیلی خوبیش است. ساعتشان هم تیر میشه و لذت هم میبره، کیف هم میکنه دیگه. ببینید دوستا این منزل پایینش هست، میبینید زمینایش هست. بازو طرف یک سینی دیگه هم هست. واو بحر دا بحر ده والا ډیر خوندور دی، قسم تو ډیر خوندور دی. واو انجوای وکړئ، انجوای. دا په اوړي کې څومره خوند کوي چې په دې هغه کې لاړ شئ، په دې ترین کې د یو ځای نه بل ځای پورې، یا ریل ورته وایي، ترین ورته وایي، څه ورته وایي. واو ډیر خوندور ځای دی والا رښتونې سره. دغه مکمل په اوړي کې چې دغه ونې تک شنه وي که نه، او هلته بحر وګورئ، سخت خوند کوي، ډیر خوند کوي. انشاءالله په اوړي کې هم ویډیو جوړوم، دا د ژمي ویډیو تاسو سره واخلئ، درسره وسلئ. همدغسې ویډیو په اوړي کې هم تاسو جوړ کړم. صحیح هاخوا ته کورونه دي، تاسو وګورئ، هاخوا کورونه دي او دې خوا ته هم سمندر دی. ای کورو څنګ ته سمندر. واو امیزینګ. ځینې به وایي چې ولا نادیده یو ولا نادیدهګري چې ونه کړي، خوند نه کړي دلته په دې هېواد کې دا اسټیشن چې ونه ګورې که نه خامخا داسې تا ته جالب معلوم شي. یعنی ما ته ډېر جالب دی. زه په داسې ترین کې نه وم لاړ شوی، زه په ریل کې لاړ شوی یم، په هغه هم ازبکستان کې. نو په دغسې ترین کې دا ما ته متفاوت دی. او انډیا ته هم تللی یم مثلا په ترینو کې، خو دا متفاوت دی دغه ترین په کاناډا کې چې ته ځې که نه. ځینې ترینونه دي چې ډېر خوندور وي. تشناب ځای هم لري ښه، ګورئ تشناب ځای هم لري. زه نه کښته کېږم یوازې مخامخ سورس ویلکم. دا یې کثافتداني او تشناب کېدای شي همدلته تشناب هم ولري. دا د هغو ترینو څخه دی چې د عمومي تشناب لري، خو ځینې نور ترینونه دي چې هغه په نورو هېوادونو کې شته. په دې ځای کې دوی ځای کې وایي شته دي. کله چې ته د یو ولایت نه بل ولایت ته ځې دلته هم شته دی، نو هلته کېدای شي هغه ولري. څه ورته وایي چی شی دغه د ویده کېدلو ځای، د تشناب ځای، یعنی هر څه لري. د خوراک ځای، بار لري، یعنی هغه ډېر خوندور دي. هغه ډېر قیمتي دي چې مثلا کېدای شي ټکټ یې په $1000 وي چې یو ولایت نه بل ولایت ته ځې، او د 1000 نه هم ډېر وي. نو خامخا لږ وروسته بیا انشاءالله وروسته به زه خامخا هغسې ویډیو به مې زه جوړ کړم، هغه به بیا تاسې وګورئ. په دې سیمه کې بیا ځنګل دی، دلته ځنګل دی دغه سیمه، تاسې وګورئ. دا ځنګل دی. کله چې په خیر سره پسرلی چې شو بیا هغې نه وروسته دغه ځنګل مکمل تک شین کېږي، ونې شنې کېږي او ځنګل به ډېر خوندور وي، ډېر خوند به وکړي. ځنګل په منځ کې چې ته لاړ شې که نه یو ځای نه بل ځای ته، نو ډېر به فن وي، ډېر زیات. زما د مینې لیونیه زه ستا یم ستا لا مروره یم په خوله، وزه ستا یم ستا د مینې لیونیه. دا څومره والا ډېر ښایسته ځای دی، دا څه خوند کوي. واو امیزینګ. دا بل ترن د هغې خوا نه راغی.
دا هم د کاناډا د تورنټو ښایسته ښار دی مرکز نه دی خو په دې ځای کې بیروبار ډېر وي دا خلک ډېر دلته راځي نو خامخا څوک چې تورنټو ته راشي دغه ځای ته خامخا راځي زه مطمئن یم نو خامخا دلته راځي او دلته عکسونه اخلي په ځینې ویډیوګانو کې چې تاسو کتلی وي تورنټو دغه ځای حتما په هغه ویډیوګانو کې دوی ښکاره کوي دغه منطقه تاسې وګورئ دې نوم دلته تورنټو ایټون سنټر تورنټو ایټون سنټر دغه ځای دی بی ویل دا مرکزي ځای دی ډېر ښایسته دومره نن خلک سبا رخصتي دی نن خلک وظیفو نه راغلي دي خپل کورونو ته ځي او زه مطمئن یم چې کیدای شي نن شپه بیرون هم ډېر خلک ووځي رستورانت ته یو ځای ته بل ځای ته که نن شپه ونه وځي سبا شپه خو مکمل بارونه کوم بار چې دی یا رستورانتونه چې دي سبا د شپې ډېر سخت رش پې وي ډېر زیات رش پې وي نو خلک هلته بیا وځي چکر ته ځي ملګرو سره دوستانو سره فامیل سره خپل هغه ویکند لپاره یو هغه جوړوي یو فن یو ساتلي جوړوي تاسې وګورئ چې د ټولو خلک یعنې کاناډا د کچېرې د کاناډا هغه اصلي خلک تاسې څېړنه وکړئ د کاناډا هغه اصلي هغه چې دی د خلک چې دي سپین پوستې والا دي خو تو کاناډا چې دی د مختلفو نژادونو څخه دي مکمل ډېر نړۍ څخه دلته خلک راځي کاناډا ته او دلته ژوند کوي ځکه چې په کاناډا کې ژوند ډېر زبردست دی او ډېر آرام ژوند لري ټولو ادیانو ته احترام لري ټولو ژبو ته دوی احترام لري یعنی خلاصه انسانیت ته دوی ډېر زیات احترام لري دا خلک ډېر زیات احترام لري انسانیت ته دا د کرسمس لپاره تر اوسه پورې پرېښي دي دا غرفې وګوره ساترې لپاره واو ښه نقشې هم لري ښې نقشې هم جوړې کړي مکډونالډس یو شی بل شی که چیرې دغه سړی یعنې تاسو مکمل رهنمایي کې دغه د تورنټو ښار ډاون ټاون ډېر وخت نیسي باید تا سره یو څوک راشي واو دا جمعې وګورئ د هغه نه جوړ کړي د پاپړو څخه او دا یې سګرټ څخه جوړ کړي پلتر ګورئ ټول د سګرټ پلتر دي او دا هم د هغه نه د جوس نه جوړ کړي دغه پایپ څه دی جوس یا هغې نه یې جوړ کړي واو څومره جالب تا سره باید یو څوک راشي او تا سره وګرځي دلته چې یو رهنمایي کې چې دا ځای دی دا هغه ځای دی د موږ چې راغلي د نوي چې راغلي یو موږ ته ډېر وخت پاتې دی تر څو دې ښار کې بلد شو او پوه شو چې دغه کومه منطقه دی دا کومه منطقه دی انشاءالله ملګري لرم هغه به واورې ځان سره راولم د کاناډا دغه کوڅې به درته معرفي کړم چې دا دغه ځای داسې دی او داسې دی او داسې دی صحیح